فرهنګي یرغل نه باید موږ سره کم ځان وساتو. او بله پوښتنه دا ده چې د تاریخ په لیکلو کې استاذه که موږ صرف اکتفا په مطلب په هریډیور باندې کوو یا مطلب په ډیویډ باندې کوو یا په نیکیوس باندې کوو یا مطلب دغه د مجاهد د جهاد داستان چې کرنل امام لیکلی که صرف موږ په هغې باندې اتفاق کوو دلته ډېری لیکوالان دي که نه موږ 15 ستوري لرو ډېر لیکوالان دلته استادان تېر سوي دي که موږ د دغه خپله سرچینه پرېږدو بهرنیو سرچینو باندې هغه کسان چې موږ تاریخ ثابته کړی چې اکثرا موږ ته د موږ دښمنان وو د هغوی تاریخ موږ بیرته دلته وړاندې کوو آیا تاسو فکر کوئ چې څه فکر کوئ چې مطلب دا به څومره دلته زیان وکړي دغه نوي نسل لپاره. او بله پوښتنه دا ده استاده دغه د روحانیانو دوره چې وه پیر روښان چې کوم خوځښت و دغه خوځښت چې کله مطلب د رایجات کې د مقابل کې بیرته بیا د مغولي دربار بیا اخوند درویزه راجګ کړه که نه او د هغې مغولي دربار یو سړی و پیسې ورکړې دی تکفیر کړه که نه او کافر یې کړ. اوس دلته دغه داروبره پښتونخوا تاسې مخکې یاده کړه هغه خلک چې دي مطلب که دلته دي که هلته دي کوم کسان چې د خوځښتونو خلاف خلک دي هغې د اخوند درویزه طرفداران نو دلته په دغه موضوع کې که یو لیکونکی راجګېږي او هغه موږ ته تاریخ وړاندې کوي دلته خو موږ پوهېږو چې څوک په حقه دي که نه خو بیا هم که چېرته یو لیکونکی تاریخ وړاندې کوي هغه څومره لازمه ده چې دی باید صداقت ډېره ترجیح پکې ورکړي او که چېرته یو موضوع دی وړاندې کوي هغه سیمې ته تګ ضروري ده که نه مطلب زه اوس یو موضوع وړاندې کوم دا موضوع وړاندې سوې ده دا قضیه وړاندې سوې ده په لوګر کې او زه دې جینه ناست یم هلته صرف یو شفاهي خبره د چا اورم او دلته زه لیکنه کوم دغه به ډېره مفیده وي که همغه سیمې ته تلل او هغه ځای بررسي کول هغې نه وروسته د خلکو بېلابېل نظرونه راخیستل ځان په واقعیت باندې پوهول او بیا تاریخ وړاندې کول یو خبره ده. بله پوښتنه دا ده استاده که چېرته تاریخ یو کس راجګېږي تاریخ لیکي که په یو جبهه کې دی واقع وي مطلب یو طرف کې دی ولاړ دی صحیح ده دی تاریخ موږ ته وړاندې کوي نو که دی غواړي که نه غواړي خامخا د دغه نظریات چې دي دغه په دغه لیکنه کې دنه راظاهرېږي یا یو ډول لاشعوري یا شعوري دی هڅه کوي چې دا خپل نظریات خپل احساسات هم پکې ځای په ځای کړي. نو څنګه موږ کولی شو چې په لیکنو کې د خپل احساسات او خپل نظریات دې باندې کابو ولرو صرف سوچه تاریخ او هغه کوم چې حقیقت ده هغه وړاندې مننه بخیر اوسئ خدمت زبان سوال د فرهنګي یرغل خبر تاسو وکړه دا خو په افغانستان ځکه ورسره مخ ته لومړی چې موږ د فرهنګي غنمندۍ یا د فرهنګي خوندیتابه دروازې زموږ خلاصې وي پورې نه وي د خلاصو دروازو سیاست که پر اقتصاد کې راواخلئ که په سیاست کې دا پرته له چین چې هر چا پاللی ده پایله یې ښه نه وه چې 1970 کال کې چې کله له ماوتدونګ څخه یا ماوتسه څخه وروستی دویم رهبر چې ما نوم لا ده وتره 1970 او 1970 هغوی پکې ګټه وکړه په اقتصاد کې پر کلتور کې دا باندې کړه کلتور هغه برخه ده چې صحیح ده ته به له نورو څخه یو څه اخلي خو داسې به نه کوي چې بیا دغه ستا څه چې دی د هویت لکه د ټکنالوژي هاپونه دا لاسه ورکړي. نو په دې وخت کې زموږ مشکل دا و چې غټه ستونزه دا و چې موږ په تېر 1.5 سل کاله کې د ملي حکومتونو په جوړولو کې ماتې خوړل ده. دا ابلزلوان دی د پاکستان د پخواني لومړي وزیر ضیاءالحق کاکړ یو باسو له یو تلویزیون سره هغوی چې ولې افغانانو په 1.5 سل کاله کې د ملي حکومتوالۍ په جوړولو کې پاتې راغلي ملي تلویزیون کې پارلمان دا پوښتنه وکړه نو یو زموږ دا ستونزه وه چې مرکزیت ختم سي نو چې د کور دروازه خلاصه کور کې مشر کش معلوم نو هر څه دغه باد چې د هر خځلې داخل دا فرهنګي بهرنی یرغل دا فرهنګي بدرنګه خځلې دي دا خځلې استل پکار دی او د کلتور وزارت د دې چارې حل کولای کوو دا پکار ده خیر دی چې رښتا هغوی د کلتور وزارت د دوستانو چې زور سره بلتیا لرم دوی ډېر کار کوي ډېر ویښ خلک دي خو په عین حال کې موږ که دا شی کومو که چاته وایو چې دغه کیک مه خوره او پلانکش وخوره او که پاپړ مه خوره او پلانکش وخوره نو ته به یې ورته په عین حال کې بدیل هم پیدا کوي بدیل یې دا ده چې موږ باید د افغانستان په کلتور باندې کار لیک تر لیګه 2 میلیارد افغانۍ مصرف وکړو 2 میلیارد افغانۍ دا چې لیک تر لیګ کابل ننګرهار لویه پکتیا لویه کندهار پېښور او بلوچستان کې به ستا د ژبې 5-6 خونې موجود دي ستراتیژیکې خونې او دا خونې باید د کال 500 کتاب ولیکي چې تر څو ته په 11 کلنه فرهنګي ستراتیژۍ کې دا ډک نه کړې هیڅ امکان نه لري وږي ذهنونه دي وږي نسونه به ګزاره وکړي خو وږي ذهنونه کله ګزاره نشي کولی نو زما نظر دا ده چې موږ باید بدیل رامنځته کړو مثلا موږ باید د خوشحال خان خټک په نامه باندې ستراتیژیک مطالعاتو مرکز نه لرو د
رحمان بابا په نامه نه لرو د بل په نامه دا شان موږ ورک دي لمغنه دا کورونه درسونه پیدا کړل. دویمه خبر دا ده چې زموږ رسولي باید د موضوع باندې مسؤلیت ادا کړي. شي مسؤلیت هم هغه چا خپل مخاطب سیلاب راغله او بیا خلک ورور ته زنګ وهله او چې وای الحمدلله دای صاحب کلام یوړ الحمدلله زموږ کوټه مرشفق نو موږ الحمدلله هیڅ کار نه کړی نو موږ باید کار وکړو. یعنی دا غټه او دا د سنت چې پرون دا چې نه زه مسؤل یم. خدای تعالی د ما فلان د قیامت په ورځ باندې په حشر کې لمانه زما د ټول اعمال ختم کړي. زما ژبه نو زموږ د عقیدې په بنسټ باندې زموږ ژبه او هویت کار کول پکار دي. زموږ د عقیدې په بنسټ باندې دوی مثلا روحانیان روحانه غورځنګ اخوند رضا په وخت کې دغه یو سنتګرا یا دودیز اپوزیشن یا اپوزیشن نو دغه قسم نقد او داسته ک دی پیروخان پر وړاندې خوند دروازه نه وای موږ به خوند پیروخان او روحاني غورځنګ په روحاني لیدلو نه وای پیژندلای او هیڅ حرکت پر وړاندې موانع خوندو نه بلوغ ته نسی رسیدای په خیدای نسی ځکه هغه پښتني چې مخالفین متوجه کوي سړی سنجیدګي عقل او فکر ته بیاي. نو د روحاني غورځنګ د افکارو غورځنګ او د نوښتونو غورځنګ نو زه ما خپل کتاب کې یو بحثم په خوند دروازه صاحب باندې کړی ما هغه داسې نه د غندلای چې پلار دی وي ونیکه دی نه ما ویل چې هغه دا درلودي دا یو علمي بدیل نه و او هغه بدیل زموږ تاریخ ته پاتې شو هغه بدیل خلکو مثلا علمي اړخه رد کو نو دغه مسله درې مسله زموږ د هویت څه چې تاسو یاد کړئ چې موږ مثلا د المانزو موږ 15 ستوري لرو موږ 15 نه سل ستوري ممکن نور هم ولرو په دغه خدام بیرته زموږ کار تر راګر چې موږ کله کار بل چاته پرېښه ده کله ستم میدان کې نه بیا ستاسو دښمن په میدان کې کله چې ته څنګه پر دې نو هغه به اتمنه یو څوک ډکوي شاته تل لخرې دی هغه راځي دا جبهه به درڅخه نیسي نو بنان دا چې موږ باید میدان پرېونو او دا میدان دغه بهیرونو ستاسو جوړ کړی دی یو د دغه پران دي خان بیا د بهر د کوشش کوي چې چافولې کتاب نسی انټرنیټ ته خدای محتوا ډیره پورته کوي فیسبوک ته پورته کوي انستګرام ته پورته کوي یوټیوب ته پورته کوي دا شی میدان مفرغ مثلا د تهران شاروالي تر 2019 کال پورې 25 څېړنیز جنرالونو درلود 25 څېړنیز جنرالونه تر 2019 کال پورې وا تهران ښاروالۍ درلودو یعنی ښار څنګه جوړ کو ښار څنګه پاکي اوبه څنګه ورسو کانالیزیشن څنګه جوړ کو ښاري ماستر پلان باید څنګه وي اوس په دا ځم تر سلو وختي خاص یو دی یو ښار لپاره 25 جنرال او ته ټول ربه هویت کې 2 جنرال نه لري نو خو مسوات بیرته مخترع ګرځي یعنی موږ بیا هم ډېرې خبرې کوو او عمل کې څه ستونزه لرو. بله خبر ده د تاریخ وړاندې کولو لاره دا مهم بحث ده او په حال کې تاسو ول چې نافعیلتوب بس یا د نیت او د ودریس پر ګټه باندې خبره لیکوله دا یو انساني دغه بحث ده. تاریخ باید د تنقید د تیوري پر بنسټ مطالعه شي. تاریخ یوازې د دربار پر محور باید ونه لیکل شي. تاریخ یوازې باید د پاچاګرد تاریخ نه وي. تاریخ مثلا موږ وایو چې پلانکی خان دا مبارزه مخته وکړه یا دا هڅه وکړه خو په دې هڅه کې کارګرانو هم قرباني ورکړي وو. په دې هڅه کې د افغانستان علماو هم فتوا ورکړي وو. په دې هڅه کې یو شاعر هم شعر ویلی وو. په دې هڅه کې یو کالی صاحب هم دغه کړی وو نعت ویلی وو. په دې هڅه کې یو کلیوال سپین ږیري هم 500 نفر راپاڅولي وو چې د وطن د ازادۍ پر پابندي پر وطن سر کې دی وینه ورکړي جهاد سپیڅلتیا د شهادت عزت سترتیا ده. په تاریخ کې باید ټول شان دغه او په حال کې که تاریخ څوک دی او د ریس پر بنسټ لیکي تاسو دا ومنئ چې چا په یو فکر باندې تاریخ لیکلی ده دغه فکر لپاره به ممکن د منلو وړ نه وو خو د تاریخ لپاره د منلو وړ نه موږ تاریخ باید له ډېرو خپلو شخصي سلیقو او برداشتونو څخه ولیکو ځکه تاریخ داسې نه ده چې دا څه ورته وایي دا څه ورته وایي د لغمان څه نومېږي ګلفي ورته ګلفي وایو ګلپي تاسو خورئ او مثلا د غزني ګندنه نه خورئ نه د پلانکیجي شړومبې تاسو خورئ او د پلان د خوش ډنډکای نه خورئ. تاریخ داسې د علم ده استناد ده سند ده واقعیت ده عقل ده سنجیدګي ده انسان ته توایي زه غواړم زما خبرې وکړم خو زه هلته څوک ناسته هغه د زما خبرې په خپل عقل او ذهن خپل برداشت او سلیقه باندې تحلیل پال کړو ځکه انسان ده او چې دې سړي خبره وکړه اکټي خو پلانکای شیخونو مثلا داسې و داسې ممکن تر ما نه خبره وله او ممکن د ما په وړاندې کوم نقد په ځین کړوي دا نقد ډیر پوخ
خو دا پوخ باید په ځین کې دا د نقد توګه سبا ولاړ شي ولیکنو کې چې پلان کې خبرو کې دا ستونزې وي دا د قوت نقطې وي دا په څومره ښي دې ته بیا تولید وایي او دا موږ مخکې ځو نو تاریخ لیکنه د سلسله نه باید سره زمان سره موافق یم چې دا باید د فکر ډلې ټپلې په دغه نه کړي که څوک لیکي تاریخ بیا راتلونکي نسلونو ته د تمدن په توګه انتقالېږي راتلونکي نسلونه بیا دا داسې غندي دا داسې دغه کوي له منځه وړي لکه چغال موږ ته چغال وایي غنم چې پرې دغه کوي لکه هغه پاک غنم چې وزي او نافاک شي چې پاتې کی تو تاریخ هغه جغال یا جغال تاریخ به دا بیا فاکوي او دا خدای دا چې نن یو داسې انتقال کوي تاریخ به په مخ شغال روان او زموږ نوم کې مثلا یو بدنام نوم نسی دا هر چا د مسؤلیت راوړي زه به هم خپل نظرات کې کله احساسات سویم کله به مسنجوده خبر نه کوي زه دې باورم چې یو ورځ په ما باندې وړي زه دې باورم چې زه باید داسې خبره ونه کوم چې هغه یوازې د یو سیمه او د مجلس اړوندي خبره کن کوله البته کدي ملي ګټو خبره و باید د ملي ګټو پر وزن او سنجګي وکړم دا خبره په ونه کوم سبا د ننګرهار یو روشنفکر ځوان ده کوم څلور 15 لازمین لرو کندهار چې د تر ډیره لیکته لګ فتیر 300 کلن معاصر دولت ملت په فورم کې کندهار زموږ د قدرت په لازمینه فسوي او د کندهار پښتون او افغان واکمنو د یوال لپاره د احمد شاه بابا په شمول باندې ډیره قرباني ورکړي دا قرباني ته باید موږ درناوی ولرو کله کله د فیسبوک ګورم بعض خلک احمد شاه بابا په ډیرو وړو خبرو کوي دا ډیر زیات به شورتوب ده شور نو څه ته وایي احمد شاه بابا خدای نه خواسته غندي هغه ولی زماني و مثلا موږ باید په عادي اساسي مسله کې تاریخ خپل ونه غندو مثلا لوی فکتاز موږ د دودیزو ارزښتونو کلونګي و کجرګا و د دې مرکز پاتې سوی ده او دا دودیز ارزښتونه ډیر مو دي مثلا مشرکي زموږ د پښتني افغاني علمي رنسانس مرکز پاتې سوی او دا د نوم نه ده رنسانس علمي فرهنګي ولی امان الله خان وایي چې ما په ننګرهار کې کوي ولی باچا خان وایي چې زما اډوکی ننګرهار ته یوسي ځکه هلته ادب ده هلته ملنګ جان ده هلته پلانکی ده هلته مثلا نږدې ورته ولپس صاحب هلته حبیبي صاحب نږدې ده نو دا خو عادي خبر نه دي نو بنان بس مې دا ده نو بنان تاریخ او دغه ژغورو باسونو ته کتنه باید لیکته لګه ل علمي پس منظر او د علمي تناظر پرنا کی ځکه دا نور ته انتقالېږي او کله هغه شی چې نور ته انتقال سو بیا ته بیرته نه سره ګرځولای خبره هغه وشتل شوی مرمۍ ده چې بیا نه راګرځي او ډېر مسؤلیت لري انګي کار داسې چې نیڅ نه ده شوی چې ډېر لنډه کومه ځکه زموږ د کابل او د پېښور تر خلکو یوه فرهنګي جرګه نه لرو یوه ادبي ګډ بهیر نه لرو یو کتاب یو چارسدهوال او یو لغماني په ګډه نه ده لیکلی نو فکر وکړو دا بیا ذهنونو فاصله څومره وي چې موږ یو ګډ کتاب لرو دا چې یو روسي او امریکایي یو ګډ کتاب لیکي یو هندی او یو پاکستاني یو ګډ کتاب لیکي دې ته باید فکر وشي دوی مثلا مسؤلیتونه ټولنې ته همدغه تاسو چې نن دغه هڅه کوي دا مسؤلیت او د مسؤلیت په ښه ډول وکړو که غواړي دا مسؤلیت د ترجمه ته ورسي نو کوشش وکړي زموږ باید هره مبارزه چې کوو کوشش وکړو چې د خپل ارزښتونو سره وکړو ګاندي په انګلستان کې دکتورا په الهیاتو کې واخیسته فلسفه خدای پیژندنه خو کله چې هند ته راغی غوا ته عبادت وکړو ځکه هغه وخت د هند ضرورت دا و چې باید هند نه آزاد سوی وای نو د د فیلسوف توګه راغلی وای د خپل ټولنې ارزښتونه ټکولي وای خو د بدل ته پات سوی وای د هند ازادي او خپلواکي په پاته وای هر مبارزه چې کوو باید د خپل خلکو له ارزښتونو سره کوو که د خلکو ذهنیت تم تغیرول غواړو نو ولې 13 کاله مکي دوره او 10 کاله مدني دوره نو خدا معنا د خدای تعالی د انساني ټولنې مسؤلیتونه په نظر کې نیول شي په تدریج سره په 30 کال کې یو عظیم کتاب د انسان لپاره راغلی نو چې کله خدای تعالی د انسانیت مسؤلیتونه په نظر کې نیسي موږ د خپل ټولنې واقعیتونه څنګه په نظر کې نیسو ځکه بیا موږ بدلون تکلای موږ غټه ستونزه ده چې موږ اول زر له ټولنې سره په جنګ سو کما یو دوه ټکي زده کړي زده کړي ملا صاحب ته وایم چې ملا صاحب ته ډېر وروسته پاته یې که مثلا ملا صاحب ډېر زده کړي ما ته وایي چې ته خو بیخي ښه نه یې دغه تفاوت باید کم سي دا تاسې او موږ ګډ کار کولی شو خبرې له ځانه سره یاداښت کړې وې دلته د مسؤلیتونو خبره ستاسې په خبرو کې ډېره باندې کېده مونږ په بهیر باندې مثلا ملامتیا وراچو یو بل چا یې وراچو خو دلته چې هغه اصلا
اصلي مسؤلیت د چا دی هغه خلک نشته هغوی مثلا بهیر هغوی زرعي موټر هم لري هغوی امکانات هم لري وسایل هم لري او خپل وړ ماشین هم لري بالکل بهیر نه کوم امکانات لري او نه امتیازات لري په اصطلاح د خدایي خدمتګاران استاد کیسه دا ده چې موږ د ګډ فرهنګي کار خبره وکړله موږ په دغه ګډ فرهنګي کار باندې نظر توافق سره نه لرو مثلا په جمهوریت کې نجونې تلې مکتب درس یې په امارات کې وزیر راغی ویې ویلې چې د نجونو تګ مکتب ته زموږ په فرهنګ کې نشته ستاسې په یادېږي استاد دا خبره دا خبرې خو زما بیا ډېر په یاد دي بیا د پاکستان صدر اعظم په فکر کوم سټیج باندې ویلې چې دلته د جنکو د مکتبونو اړوند پوښتنه یې وکړله عمران خان هغه وویل چې دا شی اصلا د دولت پورې تړاو لري بالکل دغسې دغه لوی تضادونه موږ څنګه له منځه وړلی د فرهنګ موږ په دغه ملي شخصیتونو باندې هم دغه د رای توافق سره نه لرو د نظر توافق نه لرو څوک یې خاین ګڼي څوک یې اتل ګڼي بېګا د امارت د ځواکونو لخوا یو څوک وژل شوی و داسې بدیاتمنه خبرې زه بېګا خو دغه موږ هغه مشق بهیر پرانیست کړو نو زما خو چې دا کار داسې ژوند دی نن کار سبا ته پاتې نه شي نو زه خو بیا مصروف هم دې ته ورته ووایه چې ته به حتما راځې نو نه بهر افغانان چې وو هغوی هغه سړی اتل یادو خو دلته مونږ ته معلوم و چې هغه سړی څوک دی ښه هغه ښه یې او په هغو خبر شوم نو کیسه دا ده چې مونږ دغه په ملي شخصیتونو باندې څنګه کولی شو چې هغه ټول منلی شي ټول ومني د هر د افغانستان ټول افغان یې ومني تاجک یې موږ ته دا ټول په سترګه وګوري هزاره او پښتون ټول او دغسې د په فرهنګ باندې زموږ او د نورو فرهنګ سره فرق لري باید د ملت په توګه باندې موږ ځینې مهم مشترکات سره ولرو څنګه دغسې د رای توافق سره په امریکا کې 300 قومونه او ژبې او هویتونه ژوند کوي هغوی چې دغه لوی امریکا جوړ کړي د ګریټ امریکا چې اوس ټرمپ غواړي وایي ګریټ امریکا ده چې دغه زه په دې باور یم چې په هند کې بیا د تنوع دي ژبو هویت او مذهبونو دا وایي بیخي زرو ته رسېږي درجه ته ځکه 1.5 میلیونه فکر کوم انسانان په هند کې اوسي که دغه نه فکر کوم 1400 به یې کمې دغه ما د پخوا داسې یو شی شته نو هغوی یو ګډ او غټ هند جوړ کړی امریکا هم چې دومره ستر دغه لري جورج واشنګټن دا د هغوی مبارزې چې راواخلي غټه مسله دا چې هغوی د دې لپاره د درېیمې نړۍ او د پرمختللې نړۍ ستونزه تفاوت دا ده موږ چې کله د پالیسیو او ستراتیژیو خبره کوو هدف دا ده چې هغوی مثلا په امریکا کې یو فرهنګي بنسټ د 100 کال عمر لري یو پوهنتون د هغه 200 کال عمر یو ورځپاڼه د 300 کال 1903 کې مثلا ټایم جوړ شو پر هغوی موږ دلته یا موږ کاریزماتیک حرکتونه لرو فرد مثلا کرزی صاحب د پلانکای صاحب د تاریخ په افراد مړ کیږي چې مړ شو نو تاریخ دغه بهادري مو سره ختمه شو موږ باید دا سیستم محور کړو دغه بهیر باید په 2 نفرو نه په 100 نفرو راټول کړي ترڅو چې دا 2 نفره مرزانیږي دا کې هغه چا وایي ټول کوله کرزی صاحب وایي کله چې په 2000 کې جمهوریت راتو کرزی صاحب ویل چې کرزی صاحب ډېر زیات حضرت محمد ظاهر شاه صفاتو کو پاچا صاحب دست کړ سره پاچا صاحب دست یو زول کنداري ورته مخ سو کده بالا کده پاچا ظاهر شاه لمور نه پیدا سمو وسکول یعنی خدام پښتنه ده دون نسبت دیو کده نه موږ وسکل مسله دا ده چې موږ باید افرادونه په ملت کار په بنسټونو کار وکړو یو مسله چې تاسو منځای بسره ګټه فرهنګي کار دا وختنه دوه مسله دا ده چې د موږ ټول غټه سنځه بیرته په یو ټولنیز تړون کې ده ماکیاولی په دې کې ډېر بحث کړی ده یو ټولنیز تړون بحث ده یو د پاچا ناول چې ده هلته یو بحث دا ده چې بنسټونه جوړ نه شي امکان نه لري بنسټونه راټول نه شي په څه باندې په قانون باندې په سیستم باندې موږ مرکزي حکومت جوړو خو دا مرکزي حکومت باید مرکزي بنسټونه ولري لکه دفاع وزارت لکه فلان او دا باید په سیستم باندې کار وشي یو مسله دا یو د سیستم مسله ولا یو د قانون یعنی د قانون ځکه مهمه ده چې هغه به تاسو د تاریخ مسیر معلومه شي چا صلاحیت څونه د څوک څنګه کولای شي څوک وخت دا باسم ډیر مهم ده الحمدلله افغانستان په تیر سل کال کې د نړۍ یو له قانونمندو ټولنې څخه کوم مخکې اته اساسي قانون لرو او ډیره مدني حقوقي ټولنه لرو دریم بحث دا ده چې
تر ټولو مهم کار په ګډ فرهنګي کار کې دا د ذهنیت جوړونه ذهنیت جوړ ما مخکې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته د قدرت انتقال لپاره تابعین ولا 14 کاله رفته لا ورته حتی په لسکلن کې دا کلاس وي خدای مسؤلیت دا و چې نه باید ډیر کار وس ډیر کار لا قبیله بیتونه شروع کړه ترڅو چې هر کم له کور شروع کړه ل خپل کورنۍ شروع کړه ملمستیا یو کړه په غونډې کې نو هر کم پانتون مکتب او بنسټ او بهیر فرانس ولال بیاتونه واخستو مدینه ته ستراتیژیک جغرافیه جوړ ک مدني میثاق د قانون متوګرام استکو خلق دي دین په توګه نه خلق دي حقونه په توګه مدینه کې کار يهود هم نو بنان کار دا ذهن جوړونه ډیر مهمه او دا بهیر وزارت حکومت خو ډیر ذات مسؤلیت ورګرځي حکومت خو د تاریخ پر وړاندې ځواب ګوره دا ما د فرهنګ وزارت دوستان ته وایم چې تاسو به پرون ویل چې دا په لیکنه کې به لیکل چې دا ارمان دا ارمان خو نن ته د چوکۍ نه دا ارمان په چوکۍ کې نه و دا ارمان ته مکه نه ارمان په چوکۍ کې نه ځکه هغه ملتونه چې اقتدار وساتي چوکۍ خپل ساتلی شي که څوک چوکۍ ساتي هغه اقتدار نشي ساتلی او اقتدار ساتل په بنسټ ساتنه قانون ساتنه او ګټ کار باندې او دا زموږ نوې نسل باندې برکت وکړي ښه موږ په حال کې فرهنګي ستونزې لرو موږ مخکې دلته زمان سبقتنه وکړو چې فرهنګي يرغل فرهنګي يرغل خو طبعا چې څوک به خراسانیت غواړي څوک به دا غواړي څوک به افغانیت څخه په پارلمان کې کار کوي دا هم په زور نه متي شرازه دغه سره تړي سره وشکو دې تا کارت بیرته مجلې دي دا لکه ما چې کار وکړو ما ځکه مثلا په دلوي افغانستان مسله په ستراتیژي کې مطرح کړي دا د سیاست توجه ده خو د شعور جایم ده خو د سند علم او استدلال جایم ده نو اول دا شعور باید او دا ذهن جوړونه باید لدغه کوره او موکو مثلا دلته ډیر کتابونه راغلي چې په غوډي خامنئي او خمیني پیغامونه دي فرهنګي کتاب موږ څنګه کولای شو موږ خپل فرهنګي او ادبي پیغامونه خبرو کړو دا ولسته ورسو موږ باید مثلا په خپل کلو کې کتاب موږ په دا زه د داسې سوالیم چې 500 راوي کله اوس وای خلک شپږ سو کله په دې شپږ سو کله کې یو کتابتون نه لور فکر وک ما اوس شپږ سو کتابونه په زحمت ټول کړی دي چې یو مکتب ته خو ځته ورکمه چې له خونځو یو کتابتون شروع کوم هله یو تغیر ته عبدالحمید ابن بادس په اسلامي مبارزات په تاریخ کې کله ګوري هغه په الجزایر کې له فرانسوي استعمار سره مخ هغه ول چې زه خو نه څنګه کولای وسلې نه لرم دا نه لرم بهرنۍ لمه ماتر نه کړی نو څنګه کولای سم دي فرانسوي فرهنګي استعمار وړاندې ودرېږم هغه یو غټ عصري مکتب جوړ کړ سه هم دیني ولو او هم د عصري ولو په انګلیسي ژبه هغه د جنرالانو زمون دلته داخل کړ او وی چې جنرال ته باید خپل ذکر کې د ذهنیت پر خلاف باندې د زوی وروزم چې نه وژلای شي نه زندان ته لګلای شي ځکه نازولای ده نو د دې ملت خو موږ ټول ملت نازولای ده نو بیا هغه و چې 3 لک او څو مرکزونه جوړ کړو لیونه تر 3 لک بیا هغه و چې ورسته د پترس کې بیا مثلا د جزائر تاریخ مهم شخصیت لمانه نوم یریږي د استعمار وړاندې مختار راپورته کیږي مختار د همدغه یو جنرال زوی ده همدغه ده نو موږ څنګه کولای شو د دې هواد کلتور او ارزښتونو لپاره مختاران په دغه بنسټونو کې او په نور پانتونو کې غټو جن په عین حال کې موږ به لیکته لګه ما مخکې ول چې دلته ډیر ستونزې په تیر یو نیم سل کال کې د حکومتونو ماتېدلو که کابل کې یو حکومت هم شلو لس کاله تمسي زه په دې باور یم چې دا ټول ستونزې د منځ دي دا چې کلتور وزارت په یو برخه کې هڅه شروع کړې ده لوحې مثلا ملي ژبو ته راوړولې مثلا تاریخي څلورلارې بیرته خپلې کړې د جنګ سالارانو نمونه علمي مرکزونه لري کړو یا مثلا شم نور برخه کار کو دا خبره ده دا چې کتاب ته پام سوي چې کتاب کې باید زهر نه وي او خواږه وي شات وي نو دا یو غټ بدون ده چې په تیر لیکته لګنیمه پیړۍ کې موږ د دې ساره نه درلود تا لیکته لګنه سو کولای خپل مفاهیم او اصلاحات چې افغانیت پوهنتون ده روزنتون ده هیواد ده یو رسنۍ باندې ومني مثلا د رسنۍ چې موږ به کې مرکه کو او ینده اوس الحمدلله یو تغییر خدا تغییر او بدلون عموما په شپه کې نه راځي کوچای وایس بیګا تو سره ملاتل چې ما زوی رافلاک نو دا د ملتونو کار په یو شپه کې نه کی ځکه زه ته دا ټول به مو ننګ صاحب په دلاره کې مرو زموږ پیغام فقط تر هغه نسل پیغام رسول دي زه خو ډیر کوچنم کندهار کې ناسم پتیال صاحب ولسمل صاحب دغه مختدا پیغام رسول په سورغړ ټولنه کې 2008 کال ډیر کوچنم زه به یو لس دولس کلم
هغه پیغام په ما کې زما کې دا احساس ځوندای کو چې موږ هم باید وڅوک ځکه خبرې ډېری ولسمال صاحب یو سپینګر وي کندهار چې خبرې ډېری خوږي وي ډېری خوږي نو موږ ستا ژبه ستا شعر ستا انجره ډېر څه بدلولی شي او بدل کړي دي د تراب صاحب غږ اوس هم د دې هېواد د غرور په دریځونو کې انګازې کوي د تراب صاحب وصیت د تراب صاحب افغانیت پالنه د تراب صاحب مثلا ډېر زیات مسایل تاسې همغه ژبه همغه غږ لرئ خو ډېر کار کوي چې ما چې ډېر بده خو نه ودېږي ځکه موږ په دا اوږدو خبرو لږ ډېر زیاته مخته یو ډېر وبخیر تاسو خو نه وخت را لاس هسې وایم مال چې ډېر مې دی ټول افغانستان په اړه پوښتنې کوو تاسو پرې ښه ځوابونه ورکړئ باشه زه د یو څو کسانو په اړه باندې پوښتنه کوم ښه دا د ګډ فرهنګي او ادبي کار اړتیا څنګه کولی شو چې موږ ادیبان ګډ کار په کابل کې موږ څو بهیر لرو البته موږ هغه په سره همغږي دي بالکل 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 یو به توازونه نه راځي نه ورځو نو که چېرته موږ په یو کابل کې څو بهیرونه ولرو چې مثال ټول دا چې موږ ادب لپاره کار او د یو به سره همغږي ونه اوسي آیا موږ نور خلک ته مو خیر ورسېږي چې موږ په ادبیاتو خپل یو به سره همغږي ونه اوسي بالکل بالکل څنګه کولی شو یو به سره همغږي شو به سره اړیکې پیدا کړو او دا لمونه پراخ اول خو پښتو کې وایي زه خو د شعر خوند راکوي زه نه غاړه لرم نه انجره مې همداسې بېخونده ده چې شعر نسم ویلی زه هم چې څوک راپسې ونه خاندي خو یو دغه د ننګ صاحب نه پوهېږم ټفه به یې که ښه به یې که به شعر چې دا یم له ما چې ورکه ده وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه نه نو مسله ده دا تګ راتګ خو باید وي دا که حتی مینه خو دا نه داسې حتما له لیلا سره مینه همدا د مشرانو پوښتنه د مرزانو احوال اخیستله د یو چا احترام دا خپله مینه ده د څوک احساس وکړي چې دې سړي ما ته احترام وکړو د ما انساني کرامت ته درناوی وکړو دا خپله غټه مینه ده او دا باید وسي ما ته مخکې دا ونه وکړه ما ته چا ویل چې تاسو ولې دا ټول بهیرونه له افغان ادبي بهیر سره نه لیکلي ما ورته دا ستا ګروېږنه یا ستا دا ډېر په ځای ده باید په یو بهیر کې راټول شي خو فکر وکړه تاسو دغه یو د بهیر چې د یو اتاق د 10 نفر جایږي او تاسو پکې 100 نفر دلته ولاړ دي دا 100 نفر هلته جایز ده وایي دا خو 100 نفر نشه نو دا خو 40 میلیونه ملت ده موږ مخکې دوی ته ورته ویل چې 4000 ادبي بهیرونو ته اړتیا ده خو په عین حال کې دا 4000 ادبي بهیرونه دا د اختلاف په معنا نه دا د کار په معنا دا د اړتیاو په معنا دا د یو بهیر به یو لومړیتوب پالي بل بهیر به بل لومړیتوب پالي یو بهیر به کتاب چاپي یو بل نو دا کار فکري مهم ده او زه په دې باور یم چې باچا خان ویل چې اختلاف په دغه کې نه ده اختلاف زموږ په صورت وایي زموږ په سلیقو کې ده اختلاف فکر کوم چې په ګډ کار کې نه ده همداسې یو څه ویلي و چې له ما نه خو البته مسله ګډوډه سو خو همداسې و چې که غواړې کار وکړې اختلاف مه کوه یا هغه وایي چې پښتانه په یو خبره اتفاق کړی دی چې کله به هم اتفاق ونه کوي نو موږ باید په دې اتفاق وکړو چې نه اتفاق کوو او هیڅ کله دغه بهیر د بل بهیر پر ضد نه ده دا بهیر دلته اړتیا ده هغه بهیر هلته اړتیا ده هلته یو څوک د دې بهیر رشاده چې هغه هم ډېر ښه نوښتګر افکار لري فرانسې اروپا ځکه بدلون کړی دی چې هغوی د روښانګرۍ یا روښانفکرۍ یو دور تېر کړو دغه د روښانفکرۍ دور بهیرونه باید ده نو څوک چې د روښانفکرۍ د بهیرونو او افکارو سرلاري هغوی باید کله هم دا ونه چې تام جوړ کړو دا خو کوم دوکانونه دي چې دلته ما د میوو دوکان جوړ کړو تام راته میوو دوکان جوړ کړو دا خدمت ده مسؤلیت ده کار ده ستړه ده منډه ده په دې کې اختلاف باید نه وي خو دا دی چې دغه د سړک شاوخوا 10 بهیرونه جوړ شو او 100 هلته ورسي او 10 دلته څومره به ښه دا خو تنوع ده تنوع او کثرت ګرایي چې ده دا باید موږ په رسمیت وپېژنو ځکه دا د بالغو او پرمختللو ملتونو خاصیت نور خو ان شاء الله کوم خبره نشته مننه